انما عليك بلاغ ما نتيجه ورسل استاكر وعلينا الحساب. وعلينا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورہ نساء. نساء مانا شذی. منگا بارہا دا ذکر کرے دے چې نامه د صورت د صرف ریفرنس او انټروډکشن د پاره ای چې ته یو آیت وای دا د کوم صورت ته انټروډکشن د پاره وای دا د سوره نساء ده یا د سوره بقره ده. ریفرنس د پاره وای دا د سوره بقره ده یا د سوره نساء ده. د دې نامې د صورت معنا دا نه ده چې ګینه دا یو اسې لیکل شوی د په نساء باندې نه. ویو دا متعلقہ نامے پا حوالہ سلقوں نے بحث پر چرتوی دا صورت کی نو دیکھیں دا زنانو دا مسئلو بحث دا خدا غینا علاوہ نور پا کیوں بلاڈے بحث سنا دی. زمانہ دا نزول غالباً دا ہجرت نباد دا دریم کال اخر د سلورم کال آخر او د پنځم کال اول. د ابتدا نواله تر آیت نمبر یو دیر پورے تقریباً دا د غزوه احد نه بعد په دریم کال کې نازل شوی دی. پدې کې د وراثت مسله ذکر ده. او د وراثت مسله پیدا شو چې غزوه احد کې ګڼ کسان شهیدان شو. آیت نمبر یوصل یو او یوصل دو کی صلاة خوف ذکر دے. صلاة خوف مانا کہ میدان جنگ کی بھی مجاہدین جماعت کول غواړي د یو امام شاته نو داغه یو طریقه ده. دغه طریقه په دغه آیاتونو کې ذکر ده او دا د صلات خوف مسله د تاریخ په حواله یو غزا شوی ده غزوه ذات الرقاع. غزوه ذات الرقاع په څلورم کال د هجرت. د مدینه منورې نه د بنو نذیر یهودیانو اخراج شوه د پر ربیع الاول سلورمه هجری کې
دې صورت کې يهوديانو ته آخري تنبیه شوی ده. او مسله تیمم دام دې صورت کې ذکر ده. او دغه مسله راغلی و په غزوه بني مستلق کې. غزوه بني مستلق او د بني مستلق غزا دا په 5م کال د هجرت باندې شوی و. موضوعات د صورت چونکہ د ہجرت نہ بعد مدینہ منورہ یو اسلامی ریاست ہو. دغه اسلامی ریاست د افراد او اخلاقی تربیت غوښته. د افراد او اخلاقی تربیت او اجتماعی اعتبار سره معاشرت، معیشت، تمدن او امور د مملکت، معیشت، معاشرت، تمدن او امور د مملکت د دې ټولو شیونو ذکر دی په دې صورت کې. مشرکینو، یہودو او منافقینو دای برپور او زوردار مخالفت کو داغه په حواله تعلیم مسلمانانو ته. نمبر 3 چونکہ در ریاست ذمہ داری ہوا دعوت خورول داغه طریقہ ور خودلو سلورم مسلمانانو ته تعلیم چې حقوق متلف کوي. او خاندانی زندگی د دې د بهترۍ کوشش وکړي چې اخلاقی انحطاط را نشي. اخلاقی انحطاط، کمزوری. مسلمانانو ته الله جرأت ورکړ چې د منافقینو د سازشو او د دسیسو په حواله بدل کېږي. ما د منافقینو دسیسې بدل کېږي، بزدل کېږي. ما کمزوري مخکاره کوي. کم خلق چې چرته دی منځو منځلاکو کې اوسېده مسلمانان
ناغی ته حکم کو چې هجرت وکړي، اسلامی ریاست تراشي چې په دا منظومس کې بے سبب میدان شي چرتا. تاسو میدان کې دلوي ورته ها او مخالفین چې څه کول د هغوی په دسیسو باندې الله تعالی تنقیدونه وکړل. یا ایها الناس او خلقو اتقوا ربکم او یریږئ پروردگار خپلنا. نو تقوا دغه لغوي معنی ولیکا چې لغوي معنی خو د تقوا ده ځان بچ کول. د پروردگار نه بزان څنګه بچ کې د عذاب نه نږدې کېږي ورته سبا کېږي ورته ورنږدې کېږي با او نږدې کېږي به څنګه په اطاعت څنګه ورنږدې کېږي په اوبیډینس. نو گویا لازمی معنی د تقوا دا شو چې د خپل پروردگار حکمونه ومنئ. ویریږي د پروردگار نه معنی د خپل پروردگار حکمونه ومنئ. یا ایها الناس اتقوا ربکم خلقو یریږئ د پروردگار خپلنا. الذي آغا پروردگار خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحدة د یو نفسنا آدم علیہ السلام نا. وخلق منها زوجها پیدا کړی د دې نفسنا زوجها جوړه ده بیبی ده. نو حدیث د بخاری کې راځي چې حضرت حوا دا د آدم علیہ السلام د چپې پښتاینه رب نه پیدا شوی و سنه پښتاینه یو کم ده. وخلق منها زوجها پیدا کړی دا میلاد د نفسنا زوجها جوړه ده زوجها جوړه ان خزا. وبص منهما اخوار کړي د دې دوانو نا رجالن کثیرا ناری نډیر و نساء اشد ډیری هم دا یو جوړه ټول دنیا په ډکه شو. واتقوا الله الذي يرجى الله تعالی غنا تساءلون به چې تاسو غوښته کوي د یو بلنا په نام د الله. تساءلون به تاسو غوښته کوي د یو بلنا په نام د الله. ان الله تعالی وایي چې ته بل چا تر د خدای نام نوم پیش کې چې ته په تکلیف کې یا ته څه غواړې ورته for God's sake څه ورته for God's sake خدای لپاره کا صحیح یعنی ټول خلک وایي for God's sake ایون امریکایان هم وایي کنه وایي. نو الله تعالی وایي چې دا کم ګاډ ته مخکې کې چې for God's sake نو ردنه ته په خپل ول نه یریږي. واتقوا الله الذي تساءلون به ورجى الله تعالی غنا تساءلون به چې تاسو تساءلون به سوال کوي د یو بلنا به پنامه د الله والارحام او یریږي تاسو د قطع درحمنا. قطع درحم قرابتونه ختمول څه شي قرابتونه ختمول رشتہ داري ختمول. حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي سل من قطعک سوچ تاسو رشتہ ختمي تی ور سره برابر وا. واعفو عمن ظلمک سوچ تا باندې ذاته کوي تو تعفو کوا. واحسن الى من اساء الیک احسان کوا هغه چاته چې چاته سره بدی کړی دا. درې لفظ ولیکا چې رشتہ یو ځای کوا هغه چا سره چې څوک تاسو ځان کټ کوي چې چا در سره زیاته کړی دی هغه ته عفو کوا. چا در سره بدی کړی دا هغه سره احسان کوا.
واتقوا الله يرجع الله تعالى الذي آغا لا تساءلون به چتاسو غشت کوي پنا مداغ والارحام او يرجع درحمونو کټکولنا د خپل وای کټکولنا ان الله تاکي سر الله تعالی کان علیکم رقیبا د پتا سبحان له رقیبن نگرانی کوونکی رقیب په معنا ده نگرانی کوونکی الله تعالی وي تاسو واچ کوم تاسو هر انډیویډوال واچ کوم نو سپته ولګیدا چې د الله یاره او د رشتہ دارۍ احساس په انسان کې پیدا شي نو د بیا زیاتې نه کیږي بلته مسلوړي قبل د دوه سيزونه یعنی احساس الله تعالی ورک اول دا چې الله نو یریږي دویم احساس ورک چې ګوره تاسو دیو بل پردي نه یې تاسو ګریټ ګرانډ فادر او ګریټ ګرانډ مدر یو دي د ټول انسانانو ګریټ ګرانډ فادر او ګریټ ګرانډ مدر یو دي دا دویم احساس ورک دریم احساس ورک چې دغه الله په نوم تاسو یو بل نغوښته کوي یعنی یو سړی ته چې ته احساس ورکې نو د خدای د عظمت ورکې نو ته په خپل ولې احساس نه کوې د خدای په پام او څلورم احساس ورک د رشتہ دارو نو بس کدا څلور احساس په انسان کې پیدا شي نو د نبی ازاته نه کیږي صحیح ده څه فلخان وآتوا اليتامى اموالهم اوس د ټولو نه اعلی ترین زیاتې چې کیږي دا بے وسه انسان سره کیږي چا سره کیږي تاسو بے وسه وایو بے بس انسان سره د ټول په بے بس انسانانو کې د ټول نه لوی بے بس یتیم څوک یتیم یو خدا چې هغه سپورټر نه لري یو دا چا سپورټ او دویمه دا چې هغه لا تر اوسه په خپل سړی شوی نه معصوم وي نو خپل قوت هم نه لري دا ټول کې چې یتیم د ټول نه اعلی ترین مظلوم په دې معنی چې دینه په خپل دفاع کول شي نه د دفاع لپاره بل څوک موجود دي ا دې ولکه څه فلا خان چې یتیم نه په خپل دفاع کول شي نه دفاع لپاره بل څوک موجود دي وآتوا اليتامى اموالهم ورکیتیمانو تا اموالهم مالون دوی 9:15 وآتوا اليتامى اموالهم ورکیتیمانو تا مالون دوی ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث ام بدوي تاسو الخبيث خپل ردی مال خپل ردی مال بالطيب په اعلی مال د یتیم باندې چې ستا په کفالت کې یتیم دی ته دا غلو کا افټر کې داغه د مال څه لوک افټر کې داغه د مال د هغه په پټي کې خایسته غنم شوی دی استا په پټي کې خراب شوی دی نو ته ځاغه په دغه غنم څه کوي نو هغه دغه کوي او دغه هر کور تراړل چې غنم خو غم لسمنه او دام لسمنه دي نا غم لسمنه او دال لسمنه استاره بیکاره غنم دی هغه اعلی دي ټول دا کار کوي ولا تتبدلوا الخبيث بدلک مور کوي الخبيث ردخ پر بالطيب فاعلی د یتیم باندې ولا تاکل مدافع یو طریقہ ایکسچینج مکوي غلط ایکسچینج او دویم ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم امخريتاسو مالون دوی الى اموالكم خلق د مالونو خپل سره ان دا څه مکو چې یتیم د کفالت کړي نو هغه یو کسته او تا اوستا بچي لس کسان دي صحیح او چې ته پخله کې نو نیم اوړه دا هغه چې نیم خپل چي نیم اوړه دا هغه وګړي ان خپل د احسان د عدل ولا تاكلوا اموالكم الى اموالهم ولا تاكلوا مخريتاس اموالهم مالون دوی الى اموالكم خلق ملک د مالونو خپل سره نه ستیمانه وساته صحیح سرېشو وساته ستناسب وساته چې هغه یو کس ته یا دوه کسان تاسو لسی نو تخپل یې لسی سي چوا دا غي دوی سي چوا په لته چوا دا غي دوا چوا انه کان تاکي سردا عمل دے کان خوبن کبیرا دا لوی جرم دے خوبن کبیرن معنی لوی جرم دے
اوس عربو بدا سے کول چې کفالت کې به یتیمان پاتې شوي د کاکا لونه د چلونه د کاکا لونه د عمه لونه د ماما لونه د خاله لونه کزنز مال به هم پاتې شو نو دوی بدا سے کول چې هغه به په نکاح کې صرف د مال په غرض او د شذ حیثیت په وطن اور کو صحیح نو الله تعالی فرمایي دغه نکاح بیا ورکه دا ظلم دی دا زیاته دی د دین علاوه بل ځای نکاح وکړه وَإِنْ خِفْتُمْ كَتَاسُ يَرِيگَيَ اللَّهُ تُقْسِطُوا چې انصاف بنو کړئ شئ فی الیتاما په یتیمانو خذو کې یتیمان خذو ان سنس تا کزن دي ستا کفالت کې پاتې شي ہوتے نکاح کې سره پر د مال لپاره نو الله تعالی مکو دا دین اجتناب وکړه نکاح به کوم ځای کې فن کے ہو بیا نکاح کئی ما آغا طاب لکم چی جائز دیتا دپارا طاب لکم چی جائز دیتا دپارا من النسائے دشزنونا مسنا دودوا وسلاسا دری ورباغا اسلور سلور فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا وَكَتَاسُ يَرِيگَئِ چی عدل بنو کرشئی دیون سیوا سرا فواحدا نبیا اکیو ہوگئی بیا سو خدے ہوگئی بیا ایک وقت کوي نو دغه ته تاریخي پس منظر ولیکا چې د پیغمبر علیه السلام دراتونه وړاندې دا مسله ډیپند و په حیثیت د سړي باندې چې سړی به څومره قوت او د دولت مالک نو دومره باغ شزه کوي لس شل صحیح یوا دویمه خرابی داوا چې سړی به د قوت مالکو نو د غریب سړی د لور د مرزای نه بغیر یا د غریب سړی د مرزای نه بغیر هغه به داوا لرله هغه جنابه داوا لرله بس هغه غریب سړی خبر نشو کوله دریم دغه شذې د دوی ته به اس معاشرتی حیثیت نه ورکو لایک ټیشو پیپر دا به صرف یوز د پاره وي چې څومره پورې به طبیعت غوښتو یوز به وکړو بیا به ترو وکړي بیا به څه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات برادر عبد الصمد تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات. You should remember this hadith. تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين والذواقات من الذوق taste. پیغمبر علیہ السلام وہی نکاح کوي طلاقونه مور کوي نکاح کوي طلاقونه مور کوي ځکه خدای نه خوخی هغه سړي چې خوندونه اخلي او نه هغه شذ چې خوندونه اخلي. يا شيخ this is then demonstrate that زواج متعة مش حلال. Yes. چې یو واده کی هغه له طلاق ورکړي بیا ملکه چې د بل خوند واخلي صحیح شو یا شذ یو ځای واده کی دا خلاف کیسو کی په عدالت کې چې خلته واخلي سره بل ځای خوند داخلي نکاح کوي ها دا خبره په ځوان راځي کوم نکاح کوي د خوندو لپاره نه فقط نه او ځند لپاره یعنی په اسلامي نکاح کې کمټمنټ وي څه شي پکې کمټمنټ ها کمټمنټ جلاله دا کمټمنٹ فار لایف بس دا او کور سره چې دا لفظ ولیکه نن تاسو ډیر موضوع یا د لفظ او د هم موضوع تفصیل سمې وي څه ول چې د په اجتماعي کې خلک چې وادونه نن زما په خیال هغه بیس اون لف نه زما په خیال نن هغه زمونږ خويند مند بوم په لطیفو باندې ډېر خوشاله شي هغه زړه مو ته پورته کړی زیر مو ته پورته ستاسو د ماشه نه خسر دی واغه ورته وای خسر دی واخشه دی
که څنګه هغه ورته وایي چې خبره داسې ده سیف الله خان اورېدلې ده نو اوس درېمه ده چې دوی به زنانه هغه به یوز کوي او بیا به ترو وای کړي صحیح. څلورم دوی کې یو بل عمل چې یو زنانه خاوند به مړ شو، خاوند به مړ شو او دا خاوند به سمالو، د خاوند به یا د خود سره به سمالو، نو دغه مړی ورور یا وراره یا تر ورور یا وراره یا بل رشتہ هغه باندې د مرګ سره متصل داسې یو صدر ولا سر باندې واچو، ازنانه له بیسو کړ صدر به ولا سر باندې واچو. دا غي معنا ودا و چې دا د کلیم کړه، دا غي معنا بسو دا افغانستان کې د فکر او د طالبانو په مدان دای ګسر معنا هغه ډیر د سړي ځامن دي خیر معنا ا ډیر د سړي ځامن خو مونږ کې سړي توپ نو کار مخاب صحیح ده. کني دا سود خوري او دا غاڼې دا عذابونه ټول نه خلق خلاص کړي، کني خلاص کړي اخر کې به سراو کې دا قاعده انچنن جبل چې سارا کې څه چل تكين سلام الله استموت زور انجلي وغايه ده طالبان ده لا يا تجربه ده طالبان ده فافغانستان کې ریکارډ ده یا دا کله چې په فارسی دا ریکارډ ده نو دا به کلیم کړه نو یا به دې سړي په خپل نکاح کولا او کده به نه نکاح کولا نو دې خزه په خپل نکاح ترته نشو کولای نه بل چا کولای شو اپروچ بده تکیدا دته په مرزه به نو د ډیماند کو چې یا خدای دې سره کمال دې دا به پریز دی یا به تدمر مال لا کې نو بیا به نکاح کې دې تعزل وای عین ضاد لام پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی دا حیوانیت ده. نن دنیا موږ له درس راکوي تاسو ته انسانيت خو موږ غلي کې نه سړیا دنیا ته انسانيت محمد صلی الله علیه وسلم هیومن رائټ راځي موږ ورته هیومن رائټ دنیا ته چا کولی محمد صلی الله علیه وسلم. وَإِنْ خِفْتُمْ كَتَاسُ يَرِيگَ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى چې انصاف بنو کې شي یتیمانو خود سره نو نه پنه کا کوي ستا کزن د ستا کفالت کې پاتې شوی صرف د مال لپاره نه کا کې سټیټس ورته نه ورکه حیثیت ورته نه ورکه ولې دا نه کا کې خدای ویلا کوما فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ نکاح کوي ما هغه خزه طاب لكم چې جائز دي تاسو د پاره من النساء دخذنا مسنا ودوا وثلاثا درې ورباغا سلور نو بس الله تعالی میکسیمم ادره د پسو باندې پسلور باندې ادره د میکسیمم پسو باندې پسلور او ما تاسو ته د عربو معاشره دا چې وا دیو سړي نکاح کې بسل خزه هم وي without having any due right of sex صحیح شریعت اسلامی پسلور ادره ده او داګه د پاره اوس کنډیشن کې فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا کتاسو یریږي چې عدل بون کړی شي د یوې نزیات خود سره فواحده نو اکیو کوي فواحده یا اکیو کوي. حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من تزوج امرأتين فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل او كما قال عليه الصلوۃ والسلام چا چې دو شذ وکړي او هغه سره انصاف نه وکړي دوشته وکړي او هغه سره انصاف نه وکړ قیامت پر ورځ چې قبر نه راپاسي نو نیم طرف به فلج وي پیرالایز وي جاء يوم القيامه وشقه مائل نیم طرف به سي فلج وي تاسو فلج وي موږ فلج وي پیرالایز وي نو دا یو لوی شرم دی لوی رسوایی ده چې قیامت پر باندې یو سړی فلج را رواني نو اتوماتیکلی دا ویزبل ډیسټینګویش مارک دی چې دا به غیرت د خدای دوی په انصاف نه کوو سره سره لوی رسوایی ده نور عذاب ولا بیاي اوس دا انصاف بس کی نو نمبر اول په وخت راولو کی او نمبر دویم په معاشي او معاشرتي تقاضو پورا کولو کی وخت راولو کی نو یا دا ډیپند کوي چې نه ټایم ټیبل ته څنګه جوړي چې یو هفته دې کور کې بل هفته هغه کور کې درېش پیرا دې کور کې
دریش پیرځي پاوا کور کې لس پیرځي دې کور کې لس پیرځي ډیپند کوي چې فاصله سوره ده یا څنګه اپروچ کول شي خو دې کې بدانی چې نه لس پیدل تا او شلغه سره نه صحیح شو او دویم په معاشي او معاشرتي ضرورتو کې نو معاشي او معاشرتي ضرورت یا تقاضي چې دې له غوښه راوړي نلته به غوښه لري اصل نه دلته غوښه راځي لوبیا ولېږي صحیح دا انصاف د تقاضو خلاف ده دا انصاف د تقاضو خلاف ده او دا څه هم نه چې ویل نه جوړه واغسته پارټي شي کې او بلې اسوات میټ کې صحیح یا خو بدوار د سواب میټ کې خلې بدوار له پارټي شي کې ها ګراج سفرغات تجربه نشته دا زبابي ته واګه ته ورته تر دوکې کوي نن ما بیان کو کنه انا خويندې مې په ډېرې خو په علاقه مې خوشاله وي تاسو په بیان کې شزینه ډېر وځه کې شکر زما خدا نو ما نه خر دې او خلې نه استوي خور ته ویلي او بلول ته ویلي چې ګوره یا ساته حاجی صدا څه خبره کړو تاسو هغه کو ګوره دي سیف الله خان ته معلوم دي خدای کوي نه لاس کاله نه دې کړل سیف الله خان هسپتال څنګه دی حقانی هسپتال رواني خروان ها ضرور سپیشلایزیشن دی پس کې هغه جنرال میډیسن نه جنرال میډیسن دی نو دا پرایویټ هسپتال دی جوړ کړی خد جوړ کړی دی کومک د اروپا ځای راځي ها اته به جوړي خدا خو ډېر خانه شډیر جوړ کړی شډیر ها الله دې اجر ورکړي خندار راځي بیا د خندار په ډیر د یک صفه در سره ډاکټر نه پیدا کړی په تاسو کلی کې کینې جوړ کړی نه نو استاد داسې وکړي ته اوس یو انجینیر فرم جوړ کړی نه هغه ډاکټر ان ډاکټري فرم جوړ کړي ته چې انجینیر فرم ته وایي ورته ګر انرژي ورې درکړل خپل ما څه خاص څه ما ټلیفون اوتی وایي د شي فرق او دا چې رمضان د پایلوټ د یې سره نو دی ته هو فلایټ انجینیر وخا اده اسه ډېر ذهین سره دی ډېر ښه تعلیم ورته سره دی اجروکم فلایټ کوم هغه د دوړې ځای اچھا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا کتاسو یریږئ چې عدل بنو کړئ شئ فواحدا نو بیا ایک یو کافی ده صحیح او ما ملکت ایمانکم یا الله تعالی وی کاغم نو بیا یو وینځ در لکافی ده ما ملکت ایمانکم هغه خزه چې شی لاسونه ستاسو د هغه مالکان شي دي لغوی معنی ده چې شی لاسونه ستاسو د هغه مالکان شي دي نو دا البته مسله ولیکه چې د وینځ او د غلام تصور دا د اسلام تصور نه دی دا ټول دنیا کلچر او سیویلایزیشن رومن امپایر بیزنطین امپایر پرشین امپایر اساسی طور خدا کنسپٹ داو چې جنگی قیدیان دا به وینځ او غلامان جوړول شي پرزنرز اف وار یا کیپټیوز دا به جوړول شي دا به وینځ او غلامان جوړول شي دا اساسی تصور خدا بیا مخالفینو ابیوز کا مخالفینو نه ابیوز رد نه کو خراب داسه کو چې نه دغه خو یو کانسپټ و ټیک ته ټو سم ایکسټنٹ دیٹ واز ا کانسپټ خو ابیوز داسه کو چې په لار به یو سټرینجر روانو چې په حضور راونی سو بل باندې به خرڅ کړ دا بیگانه سره به وتراو به نیسو چې باندې به خرڅ کړ به تور غلام یا به تور وینځه نو دا ابیوز کو او یو ویزیبل مثال موجود دی زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اڈاپٹڈ سن دا یمن سره یو نوجوان زید ابن حارثہ دا یمن سره یو نوجوان پلار روانو مکی والو په زور راونی سو او په بل سړي خرڅېدو د حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہا لاس تر ورسید هغه واغست تاجر خدا او
حضرت خدیجه چې پیغمبر علیہ السلام سره نکاح وکړ خپل ټول مال ورته گفت کړ نو من جمله دا غي مال څخه دا زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ ځکه دا پراپرټي و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې آزاد کړ او متبنہ کړ اډاپټ کړ او دا واحد صحابي دی چې قران کې نوم دی بل صحابي قران کې نوم نشته نور صحابه الله ذکر کوي په کوالټیز بس په کوالټیز خود د ذکر کوي په نامه فلما قضا زید منها وطرا زوجنا کا سوره احزاب کې د ذکر د واقع ده زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ نو دا هغه قسم غلامو چې د ابو سعو اوس چونکه کیپ ته اوس به غلامان جوړېدل یا وینځي به جوړېدي لہذا اسلام خو ون سائیډډ دا ډراپ کول نه شو یعنی دا څه خو نشو کېده چې د مسلمانانو کیپټیوز دی هغه غلامان جوړي او دا هغه کیپټیوز زې تاسو خلاصې دا څه کېده شي د ټوټلی امپاسبل دا خو لاجیکل نه دی لہذا اسلام هم دا تصور بنیادی طور اوساته خدای ریفارم کړ لیکن ریفارمیشن وکړ ریفارمیشن ان ا سنس چې دنیا کې به یو ځل سو غلام شو بیا دغه د ازادي سلار نه و هغه به غلامو until his death هغه غلامو until his death yes شریعت اسلامی لومبه خدا او کړ چې دا مست نکړه چې کیپټیوز به خامخا غلام جوړي دا حتمی نه و د لپاره آپشنز ورکړل چې just release them for free دولت release them for free that's up to you depend upon circumstances number 2 release for ransom number 3 release for a fixed job چې professional وو نو ورته به دا یو جاب د کړه کله کمپلیټ کو به بتا آزاد number 4 release in exchange چې زمون قیدیان کای رها کی نو موږ بمتا رها کو او پنځم داو چې غلامه جوړ کا نو دې لپاره ریفرنسز بیا ورته ان شاء الله بل ورځ ابو سمد اذن